مزل ته غواړم چې په مهمه خبرو باندې خبرې وکړو. ته خدا چی شی باده یې نو دا اوس ما ته زنګ راغی د ما صرف 15 دقیقې مرکې ته پاتې دي. مایک د بان کچټي لګیا خدای دې غار کمال ته به څومره هوښیار سړی شیخ الاسلام شیرزاد ودرېږه ته شیخ الاسلام راغلی ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای سلام. نوم د شیخ الاسلام احترامات شیخ الاسلام د نوم یې ښه ده. باندې په رسمیت خوبونه خو په سین باندې لاو سوي دي او ما دا خوبونه ویني او نه نړیوال او نه امریکایان نه افغانان طالبان په رسمیت باندې پیژني ځکه چې طالبانو هغه اسلامي او شرعي نظام دوی ته ډېر ښه ځان ور وپېژندل ځکه چې دوی له اسلام نه پښیمانه کړي دي. تواب صاحب ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل اقتصاد په اړه باندې فکر کوي. هغه ته نه اسلام ټرمپ د تاسو کیږي ولسوال صاحب ټرمپ د تاسو کیږي ټرمپ د ماتر تاسو لکه تاسو مې دښمنان یاست. ټرمپ هم دا ډول دښمن ده ځکه چې د تاسو بنسټ ټرمپ ښودلی ده. د تاسو د سولو د تاسو دفتر درکول طالبانو ته دفتر ورکول په ګټر هیواد کې دا د ټرمپ بنسټ و. بل خبر زه دا کوم خیریه بنسټ لري ټرمپ. تا دلته یوې خبرې ټکي ته اشاره وکړه بشري مرستې تر دا نن چې په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت کې همدغه مرستې افغانانو ته ورکول کېدلې ولې طالبانو مخالفت کول نن ولې هغه مرستې طالبانو په کورو کې لس تسکاټونه ورته جوړ کړي دي. یوه خبره. بله دوی وایي چې دغه پیسې بشري مرستې دي. دا هیڅ بشري مرستې نه دي. 200 میلیونه ډالر د میاشتې طالبانو ته ورکول کېږي چې په هغو کې د القاعدې بېله برخه ده د داعش لپاره بېله برخه ده د دوی د طالبانو د معاشاتو بېله برخه ده. دوی به دلته ترهګر روزي او افغانستان کې چې کومه سوال صاحب دا بوش بیا د چا سړی بوش د چا سړی بوش هم د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغی. افغانستان ته د دې لپاره امریکا نه ده راغلی چې د په افغانستان کې معدنو پسې ګرځي په اسلام او د کفر ترمنځ د توپیرونه را پیدا کوي. هغه د سیمې د کنټرولولو لپاره راځي. خو د جمهوریت په وخت کې د سیمې د کنټرولولو ته خلاص نه ول ځکه چې په کورنۍ جګړه کې طالبانو د پردیپال جهاد تر نام جګړه کوله او دوی د سیمې په مسایلو باندې هغه ادب ترلاسه کوم ډېر بیا ډېر بیا عقل سړی په خپله په ځان عریضه کوي وایي ټرمپ خپلو ګټو ته راغلی. نو ته بیا څنګ کې ولې ولاړ ته بیا د بوش څنګ کې ولې ولاړ ډېر بیا عقل یې ولاړ په خدای خبرې ولا کوي. ترهګرو ته کنګل شوي پیسې افغانان ورکوي ولې دا ټول واک د امریکایانو دی چې د افغانستان حق بیا ترهګرو ته ورکړي. دا اوس په افغانستان کې څو ډلې روزل کېږي. دا اوس د افغانستان په ترهګریز مرکز دا اوس دا ترهګر درګار د مس خرڅوي اوسپنه خرڅوي زغال خرڅوي لیتیم خرڅوي ورڅه کنه تیراوي نیسه نه شین غواړه افغانانو کاري فرصتونه اخیستي تا له افغانانو کاري فرصتونه اخیستي دي. تا له افغانانو خپل حق حقوق اخیستی ده. تا افغانستان په ترهګریز مرکز بدل کړی ده. تا افغانستان چې په رسمیت نه پېژنې دا خو طالب ته زیان نه ده. طالب خو هغه د ناسته په قطر کې هم ناسته په اسلاماباد کې هم ناسته په افغانستان کې هم ناسته. تا خو زیان افغانستان ته رسولی. تا خو زیان د افغانستان تاریخ ته رسولی. تا خو زیان د افغانستان جغرافیې ته رسولی. ومومن خانه دا اور به تا تر بچو پورې درسیږي. ته له یو داسې چا دفاع کوې چې هغه د افغانستان د راتلونکي نسل دښمنان دي. هغه د افغانستان د جغرافیې د تاریخ ولسوال صاحب محترم زه دلته یوه جلسې ته غوښتل سوی یم میټینګ لرم د نړیوالو تجارانو سره. نو مصروفیات مې ډېر دی. تا دا قصه ډېره اوږده شوله. بیا دلته له تلویزیون سره مرکه لرم د هندوستان یو چینل سره. زما وخت کم ده. بښنه غواړم زه د مایک بندوم. زه دلته غواړم چې په مهمه خبرو باندې خبرې وکړو. ته خدا چی شی باده یې نو دا اوس ما ته زنګ راغی د ما صرف 15 دقیقې مرکې ته پاتې دي. مایک د بان کچټي لګیا خدای دې غار کمال ته به څومره هوښیار سړی دوستانو
شیخ الاسلام شیرزاد ودرېږه ته شیخ الاسلام راغلی ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای سلام. نوم د شیخ الاسلام احترامات. شیخ الاسلام د نوم یې ښه ده. زما نوم اسلام ګل دی او دلته په دوبۍ کې د جومات امام یم. نو شیخ الاسلام د څنګه په ځان شیخ اسلام عربان ماته دا دی. دا شیخ الاسلام څنګه نو محمد ګل او دلته ماته چې دغه د امامت په حساب باندې دا خلک شیخ اسلام وایي. نو ودرېږه لږ صبر وکړه که نه خو موږ دې کنفیوز کړو. ولې ته اوس چې شی ګل اسلام ګل اول خو یې تا دا نوم د شریعت مطابق نه د اسلام ګل. ولی اسلام ګل چیرته اسلامي نوم؟ اسلام ګل محمد بدی خو حمزه بدی خو عمر بدی خو علي بدی خو دا نومونه په تا درېدلي. ما خبرې ته غوږ ونیسه که کاش کې زما د پیدایش نه مخکې ما ته دا اختیار وی چې ما خلکو ته ویلی چې ما باندې دا نوم تر 18 کلنۍ پورې ته کولی شې چې ته د نوم بدل کړې. بیا دې اوس دا شیخ الاسلام د چا په نوم اجازه یې ښیي ده؟ دلته به د احمد ګل لیکلی و که نه؟ د ما خبرې ته خو ته غوږ شه ما تا ته وویلي څو کتابونه دې لیکلي دي؟ ما خبرې ته خو ته غوږ ونیسه. خبرې ته دې زه غوږ والا دا نوم دې په ما ښه ونه لګېده. څو کتابه دې لیکلي دي؟ ته خو ما خبرې ته غوږ ونیسه. کتابونه به خبرې ته غوږ نه نیسم. څو کتابه څو تصنیفات دې کړي دي؟ څومره شاګردان شیخ الاسلام بس ایسته قصه خرا خدای مو غرق نه که بس دا شیخ الاسلام او مفتی اعظم تا ته سمړه دې باوري یم ځکه د ما روب دا بل رقم. افغانان داسې خاصیت لري ښه جنرال صاحب چې کله ورته موضوع رانوړي وایي موضوع څه شی ده چې موضوع ورته راوړي موضوع به لیکل شي موضوع به پاتې به په دغه سری بحث ولو ګوره دومره زبردست بحث ولو خو مګر تواب صاحب ما نه ورته پرېږده. زه پوهېږم زه هغه ځایونه ورګروم چې ما خبر نه خرابوي. زه حقایق وایم او دوی ما حقایق ورته نه پرېږدي. عقل غږېږي طالبان تروریستان دي او دا دي. ته د خپل هېواد په دښمني کې زه ولې اشرف غني ته غلطه خبر نه کوم؟ اشرف غني سپین ږیری ده زموږ د هېواد د احترام ورته لرو. نو اوس که زه هغه پسې غلطې خبرې کوم ګټې څه ده؟ اوس ته که ټول عمر طالب ته تورست ګټې تا چې راځه د حل لارې باندې وغږېږه وروره. خو د حل لاره ته ما پرېږدي. زه د حل لارې ته وایي چې زه باید رئیس الوزرا شم. دا نو حل لارې نه ده. وګوره وبن خانه ما که په جمهوریت سروبي ولسوال وې دومره زه کولی شم چې هماغه سروبي کې د جنایي امریت مشر کم بس جنایي جرمونه باندې خلک لاندې ولې ورته لیکي چې غل ولسوال دا خلک ولې نه هغه چټي لګیا دي. غل نه ده چې 40 لک روپۍ افغانۍ نه شي دي خو زده پټې کړي دي هغه یې د برګر هم نه کېږي. غله قانون دي میلیاردونه یې وړه دا وړو کټیزان غل ده ولسوال رښتیا دی. اوس غواړي چې دی خوشحاله وساتي چې د ماته غل وایي لایف خو د سره شیر کې ظالمان والم چې د افغانستان په تاریخ کې بیا ولا کړه ما نه غلا کړی دا وروره سام خلک راجی کړه تا چې شي لیونی راجی کړی دی اصحاب خراب د محمد د خلک را پورته کوي ما ولا را ته شیخ الاسلام راجی کې کله وروره را ته شیخ الهند راجی کې پریم دی خدای مغرق نه ک سلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ها راځي چې دغه دوستان بچ دې دغه کړو یو ته وخت ورکو چې خپل پختره مطلب زادران صاحب مهرباني ټول سلامونه مبین صاحب تاسو سلام ټول چې څومره ناس یې ټول ته سلامونه خدای نم خو وخت درته غواړم که وخت راکوي او کوزوي مې نه خو بیا به خبرې وکم. دغه یو سیز دوستان سره هیله کوم ښه یو کار وکړئ چې راځئ دلته قیودات په پر ما باندې او زما په لایف کې پر ما باندې قیودات نه وضع کوئ. که دغه کار کوئ نو خبرې کوم که نه کوم زه په مخه دې ښه شه نه عبدالله دا شنه دي قیودات به نه وضع کوئ. راشئ خپله پوښتنه وکړئ مو هم وکړئ مشکل نه لرو در سره خو دا قیودات چې تاسو د مخکې نه قید دی د دې څخه دا معلومیږي چې تاسو مخکې نه خپل ذهن چې سیټ اپ کړئ چې څه چټیا دلته وایي. نه عبدالله وروره دیکتاتوري مه کوه
وسره وې منځ د موږ د اصولو خلاف کاته به کو بیرته راځي که دا شی مه کوه وروره ته شنه دیکتاتوري کې ته څنګه سوسیال دیموکرات یې په هر صورت نه خو دا